Скомментируй, я одна з декілька ваших. مثلا استشهد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. زما عزتمندو محترمو مشرانو اورونو او کوم دوستان چې موږ په ژوندۍ بڼه باندې ویني، زما قابل محترم مشران ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو ته د یو عظیم عبادت توفیق راکړ، او الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو د خپل عبادت خانه کې راجمع کړو. دې طرف ته کېنه، توجه دې ما طرف ته چې تعین وه. نو دا د رب العالمین شکر ادا کوو په دې خبره چې د یو عظیم عبادت توفیق یې راکړ او په دې خپل عبادت خانه کې راوځي کړو. که موږ او تاسو یو څو دقیقې د خپل مختصر وخت، یو 15 دقیقې دا متوجه شو، انشاء الله تعالی زموږ او ستاسو دا وخت به ډېر قیمتي شي. ځکه موږ او تاسو په ټوله هفته کې دومره وخت نه وي چې موږ چېرته درس یا بل درس ته سړی لاړ شي یا یو مدرسې یا کم درسي. نو د هغې دپاره دا د جمعې ورځ بهترین فرصت دی چې انسان یو 15 دقیقې 10 دقیقې د خپل وخت قیمتي وخت لږ متوجه کړي، انشاءالله تعالی یو څه نه څه خبره د انسان په ذهن کې راشي. الله سبحانه وتعالی به موږ او تاسو ته دې اجر راکوي، ځکه په دې نیتو ته متوجه کېږو، دې ته نه متوجه کېږو چې دا خبره څوک کوي دا کس به ډېر کمزوری انسان وي، بلکې دې ته متوجه کېږو چې د چا خبره کېږي هغه ډېر زورور ذات دی، د رب العالمین خبره کوي. نو په دې وجه به هغې ته زموږ شوق پیدا کېږي او توجه به پیدا کېږي. زما عزتمندو، یو مسله څنګه چې هر جمعه موږ تاسو په یو موضوع باندې مختصر شان وضاحت کوو او د هغې تشریح کوو، دغه شان انشاءالله تعالی په نن جمعې په ورځ باندې به په اسلام کې د سلام اهمیت او د هغې فضیلت د دې باره کې به مختصر شان وضاحت وکړو. زما عزتمندو، دنیا کې چې څومره ادیان دي، څومره مذاهب دي، څومره قومونه دي او دا څومره ملتونه دي، په دې تمامو ملتونو کې او په تمامو مذاهبو کې او قومونو کې په دې کې په خپل مابین کې د ملاقات یوه طریقه موجود وي. په هغه طریقه باندې دوی ملاقات کوي چې یو مخاطب څنګه خوشحاله شي په هغې باندې د ملاقات په وخت کې د مخاطب د خوشحالولو دپاره یو داسې څه کلمات یو څه الفاظ استعمالیږي، او دا په مختلفو قومونو کې مذهبونو کې په مختلفو ژبو سره شته، په مختلفو طریقو سره شته. بیا د دغه ملاقات دپاره یو څه ادب وي، یو څه احترام وي، د هغې دپاره یو څه الفت او محبت وي، یو څه عقیدت وي، هغه انسان په دغه وخت کې پیش کوي. زما عزتمندو، دین اسلام دا یو عظیم دین دی. موږ او تاسو مسلمانانو ته په وخت د ملاقات کې چې کوم تعلیمات راکوي، کوم تربیت موږ او تاسو له راکوي، دا تعلیم چې په هغه د ملاقات دپاره ادب او د هغې دپاره احترام، د هغې دپاره الفت او محبت او د هغې دپاره عقیدت، دا چې کوم موږ ته د مذهب اسلام دا تعلیم راکوي، دا په نورو ادیانو کې نه پیدا کېږي. دین اسلام خپل منونکو ته په خپل مابین کې د الفت او محبت برقرار ساتلو دپاره او په ماحول کې د ادب او د احترام ساتلو دپاره او په معاشره کې شیر او شکر اوسېدلو دپاره موږ او تاسو ته ډېر زیات آداب، اخلاق او امور راښیي. زیات امور موږ او تاسو ته د دې په باره کې راښیي. د دغه اعلی اخلاقونه یو عظیم ادب، د دغه عالی اخلاقونه یو عظیم ادب هغه سلام کول دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د سلام کولو امر کړی دی. امت ته په دې باندې ډېر زیات په تاکید سره فرمایلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی او عرض یې وکړ چې یا رسول الله ما افضل الاسلام، افضل اسلام څه شی دی ای د الله رسوله؟ ما ته بهترین اسلام افضل اسلام راته راوښیوه. صحیح حدیث دی، امام بخاری رحمه الله متفق علیه حدیث دی. وی افضل اسلام ما ته راوښیوه ای د الله پیغمبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اوس افضل اسلام ورته بیانوي چې بهترین اسلام څه شی دی؟ د الله پیغمبر ته فرمایي تطعم الطعام، د الله بندګانو له طعام ورکوه. ځان کې دا صفت پیدا کړه چې د الله بندګانو له طعام ورکې. دا صفت چې کله تا کې موجود و چې د الله بندګانو له طعام ورکې، د طعام د ورکولو صفت ځان کې پیدا کړه، دا بهترین او افضل اسلام دی. او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تقرأ السلام، السلام عام که د خلکو په مابین کې سلام کوه. علی من یعرف علی من لا یعرف، هغه څوک چې ته پیژنې او هغه څوک چې ته نه پیژنې. هغه کس سره چې ستا شناخت شته او هغه کس سره چې ستا شناخت نشته هغه ته سلام کوه. بهترین اسلام یا رسول الله ما افضل الاسلام، افضل اسلام څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي تطعم الطعام وتقرأ السلام. دا صفتونه ځان کې پیدا کړه، دوه صفته ځان کې پیدا کړه. د دې په مفهوم باندې به تاسو پوه شئ زما عزتمندو. دا صفتونه ځان کې پیدا کړه، دا بهترین اسلام دی. زما عزتمندو سلام کول لیکن زموږ ستاسو په دې معاشره کې یو رواج دی، خاص کر مسلمانانو کې دا عادت دی. هغوی فقط هغه کس ته سلام کوي چې چا سره شناخت وي او د چا سره تعلق وي. د کوم کس سره چې شناخت او تعلق نشته هغه سره سلام نه کوي. یا د هغه کس سره سلام کوي د کوم کس سره چې څه مفاد وي، د هغه سره څه مقصد او څه مطلب شته نو هغه ته سلام کوي. او د کوم کس سره چې مطلب او مقصد نه وي هغه ته سلام نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د قیامت د نشانیو یوه لویه نشاني دا ده، د قیامت د نشانیو نه یو لویه نشاني وایي دا ده چې یو کس به د بل کس سره سلام کوي لیکن فقط د مقصد دپاره او د څه مطلب دپاره به سلام کوي. سلام نه کول دا د قیامت د علامونه یو لویه علامه ده، یو لویه نشاني ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخر زمانه کې به یو کس د بل کس سره چې سلام کوي فقط د یو مقصد د یو مفاد د یو مطلب دپاره به کوي، هسې به سلام نه کوي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سلام عام کوئ، د هر کس سره سلام کوئ او د هر چا سره که شناخت وي او که نه هغې سره سلام کوئ. د رب العالمین فرمان دی قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي مؤمنانو ته الله سبحانه وتعالی اجتماعي آداب او معاشرتي آداب ورښیي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. ای مسلمانانو کله چې تاسو د خپلو کورونو نه ما سوا نورو کورونو ته داخلیږئ نو تر هغه پورې مه داخلیږئ حتی تستأنسوا چې تر څو پورې تاسو اجازه نه اخیستې. اجازه چا نه درکړې د چا کور ده بې اجازې داخلېدلو اجازه نشته دی. حتی که د خپل بچو اتاق ته هم داخلیږي د هغې نه به اجازه اخلي. حتی تستأنسوا چې د هغې نه اجازه واخلي. چې کله چې اجازه درکړی شي رب العالمین فرمایي ای مسلمانانو اول کار دا کوئ وتسلموا علی اهلها، د هغې په اوسېدونکو او د هغه خلکو باندې د هغې په اهل باندې څه کوئ؟ سلام کوئ. اول کار سلام کوئ. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. او چې کله خپلو کورونو ته داخلیږئ خپلو کورونو ته نو اول کار دا کوئ چې هلته سلام کوئ په خپل اهل باندې، په خپلو کسانو باندې څه کوئ؟ اول کار سلام کوئ. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، په خپل اهل باندې سلام. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي تحیة من عند الله مبارکة طیبه. و دا سلام د الله سبحانه وتعالی له طرف نه یو لویه تحفه ده ستاسو دپاره. دا څه شی دی؟ د الله له طرف نه یو لویه تحفه ده. تحیة من عند الله مبارکة طیبه. نو زما عزتمندو سلام یو عظیم عبادت دی. ابو هريره رضی الله عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی آدم علیه السلام چې کله الله سبحانه وتعالی په جنت کې تخلیق کړ او الله سبحانه وتعالی پکې روح واچو نو رب العالمین ورته وفرمایلې چې لاړ شه هغه د ملایکو یو مجمع ده یوه ډله ده په هغې باندې سلام وکړه. هغې له ورشه
او چې هغې درله څه جواب درکړي هغې ته غوږ شه چې هغې ته ته څه وایي. فاستمع ما يحيونك، هغې ته غوږ کېږده چې هغې ته له څه جواب درکوي. تحیتک و تحیه من ذریتک، هغې چې تا له کوم جواب درکړه دا ستا د اولاد دپاره دعا ده، ستا دپاره او ستا د اولاد دپاره دعا او سلام دی. آدم علیه السلام د ملایکو هغه مجمع نه راغلی، فقال السلام علیکم، سلام یې وکړو د ملایکو هغه ډلې ته. هغې ورته جواب کې ویل چې وعلیکم السلام ورحمت الله، دا ورحمت الله لفظ سره دې ملایکو اضافه کړه، هغې ورته اضافه کړه چې وعلیکم السلام ورحمت الله. نو اول آدم علیه السلام چې په ملایکو باندې سلام وکړه او هغې ورته جواب ورکړه چې وعلیکم السلام ورحمت الله. الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې دا ستا او ستا د اولاد دپاره تحفه ده، د هغې دپاره څه شی دی؟ دعا او سلام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن يدخل الجنه على صورة آدم، او کله چې کس جنت ته داخل کړی شي نو هغه په صورت د آدم علیه السلام وي، یعنې صفت د آدم علیه السلام به پکې وي، متکلم به وي، سمیع به وي، بصیر به وي، حی به وي، قادر به وي او عالم به وي. د آدم علیه السلام په شان دغه صفتونه به پکې وي. زما عزتمندو سلام کول دا د هغه پنځو حقوقو نه یو حق دی چې ته په بل مسلمان باندې کوي او د هغې حق ادا کوي. د یو مسلمان په تا باندې پنځه حقوق لازم دي. الحمدلله تاسو هغې نه ټول واقف یې وئ، موږ بار بار د دې تشریح کړې ده. پنځه حقوق د بل مسلمان په تا باندې لازم دي. اول حق دا دی چې کله هغه حادثه وکړي نو هغې له جواب ورکول په یرحمکم الله سره. لیکن مسلمانانو دا عادت هېر کړی دی. نن مسلمانانو کې دا عادت کره کړی دی، بلکل پرېښی دی چې مسلمان حادثه وکړي او ته له جواب ورکړي چې یرحمکم الله، الله یې در باندې اساني راولي، الله یې په تا باندې رحم وکړي. په دې ورته ځان بد ښکاره کېږي. حالانکه که تاسو دلته وګورئ د هالندینو کې هم دا صفت موجود دی. هغې چې هم څوک کله حادثه وکړي نو جواب ورکوي غزن تایید، داسې وایي نو یو جواب درې درکوي، هغې کې دا صفت موجود دی. د نن نه 1450 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته دا فرمایلي چې په تا باندې د یو مسلمان 5 حقوق لازم دي. یو پکې دا دی چې کله هغه حادثه وکړي ته ورله جواب ورکوه. لیکن مسلمانانو ته په دې باندې ځان بدې ښکاري. الا ماشاءالله ډېر کم کسان دي چې هغه به د بل مسلمان په حادثه باندې داسې وایي چې یرحمکم الله، الله یې تا باندې اساني راولي. دا عادت مسلمانانو هېر کړی دی. د نورو د اغیارو ډېر زر اخلي لیکن خپل هېر کړي دي. بل مسلمان حق په تا باندې دا دی چې کله هغه مریض شي د هغه عیادت وکړه، ورشه عیادت یې مه کوه، د عیادت سره د هغه رشته دار فامیل سره یې ودرېږه، که څه خدمت ته ضرورت دی خدمت سره مته ودرېږه. دا تا باندې د مسلمان حق دی. بل حق یې په تا باندې دا دی چې کله له دعوت درکړي هغه دعوت قبول کړي. دا مه وایه چې ماله راغلی دی او ماله نه دی راغلی او دی کړي دی او دی نه دی کړي. بس دعوت یې درکړه، شرعي دعوت ورشه هغه قبول کړه. بل د مسلمان حق په تا باندې دا دی چې کله هغه جنازه تیاره شوه، مسلمان دی، جنازه تیاره شوه، همسایه دی او هر څوک دی، نو ته د هغه په جنازه کې اشتراک کوه. په جنازه کې اشتراک وکړه، د هغه فامیل اقربا او رشته دارانو له ورشه، که څه خدمت یې په دغه حاجت له پوره کړه. هغې سره په 3 ورځې د هغې سره غمرازي کول دا سنت طریقه ده چې کله یو کور کې میت پیدا شي او یو مسلمان وفات شه 3 ورځې د هغې سره غمرازي کوه. دا صحابه کرامو دا عادت و چې کله به یو مسلمان وفات شه نو 3 ورځې به د هغې کور ته طعام راوړه. 3 ورځې به د هغې کور دې ته نه پرېښودی چې د هغې په کور کې اور بل شي، هغې ته به طعام راوړه. لیکن نن سبا د مسلمانانو حال وګوره، یو کس ته به میت پروت وي، اوله ورځ به وي هغه به طعام انتظام کوي چې مېلمانه راځي زه د دې له طعام انتظام ورکړم. مسلمانانو کې دا عادت هغې دا تر کړی دی. دا اخوت او دارالولي مسلمانانو کې نشته دی. هغه ته میت پروت دی لیکن مسلمانان به کوشش کوي چې ډوډۍ تیاره کړې ده او پنیره تیاره کړي. دا په دې مسلمانانو باندې لازم دی. دا د صحابه کرام په وخت کې دا و. شریعت اسلام موږ او تاسو له دې خبرې تعلیم راکوي، د دې خبرې تربیت راکوي چې 3 ورځې هغه مه پرېږده، ځکه په هغه باندې غم راغلی، پریشاني پرې راغلې ده، ته ورسره کومک شه، ته ورسره مرسته وکړه. لیکن مسلمانانو کې دا عادت دی که چا خیرات په اول ورځ باندې لاړ او هغه خیرات نه وکړی نو بیا پسې پروپاګند کول دي، هغه پسې ډېره خبرې کول دي، دا خو یې نه وکړي او دا یې نه وکړي او دا یې نه کړي. زما عزتمندو دا دین اسلام نه دی، بلکې اسلام موږ او تاسو ته بهترین تعلیمات راکوي، بهترین تربیت راکوي. نو په هغه 5 حقوقو کې د یو مسلمان په تا باندې بل حق دا لازم دی چې شي وکړه، کله چې مسلمان ورور سره مخاطب کېږي نو هغه سره سلام کوه. روان کسان به په ناستو باندې سلام کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې په سلام کې به څوک مخکې کېدلی نه شو. صحابي فرمایي ما کوشش وکړی یو ځای کې چې دلته به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې کېږم یو څو قدمه او سلام به کومه، و چې ما دا فکر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کړی، دا د هغه عاجزي وه، هر کس سره به سلام کوو. نو زما عزتمندو د سلام حکم دا دی چې سلام کول سنت دی لیکن جواب ورکول فرض دی.
کوم فرض دی الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. وکړه چې یو کس تا ته په احترام سره سلام وکړي نو فاحسن او ردوها، نو تا هغه په احسن طریقې سره هغه جواب ورکوه. هغه تا ته سلام وکړو نو تا هغه په احسن طریقې سره هغه جواب ورکوه. د سلام جواب ورکول لا فرض کفایي دي. مثلا یو مجمع تیاره ده، مجلس دی، په هغې کې ډېر کسان ناست دي، یو کس راغی او په هغې کې یو کس سلام وکړو او د دې مجلس نه یو کس هغه جواب ورکړو چې وعلیکم السلام ورحمت الله، نو ټولو طرف نه فرض کفایي ادا شوه. یو کس سلام وکړو د ټولو طرف نه، نو سلام جواب ورکول لا فرض کفایي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې افضل کس هغه دی چې هغه په سلام کې مخکېوالی کوي. لیکن نن مسلمانانو هغه سلام طریقه پرېښې ده، بلکې هغه د سلام طریقې تبدیله کړې ده، بدله کړې ده. سلام کول دا د اسلامي طریقه ده، لیکن نن سبا چې مسلمانان کله خپلو کې ملاقات کوي، د ملاقات په وخت کې څه کوي؟ یا به سترګې وهي یو بل ته، یا به سر خوځوي، یا په دې ګوتو باندې قسمه قسم اشارې کوي، او یا به داسې بې معنا الفاظ استعمالوي چې هېڅ معنا به نه لري. هی او هوی دا شیزونه. بلکې د مسلمان په خپل مابین کې چې کله ملاقات کوي د هغې دپاره سلام کول دي. سلام یوه دعا ده. کله یو مسلمان ته تا سلام وکړه نو تا هغه ته یوه دعا وکړله، او چې مسلمان تا ته سلام وکړه نو تا ته یوه دعا وکړله. او دغه دعا موږ او تاسو په مونځ کې هم کوو، په تحیات کې هم کوو. موږ او تاسو په مونځ کې هم دا سلام کوو: السلام علیک ایها النبی ورحمت الله. اے نبی په تا سلام وي او د الله رحمت دې وي په تا باندې. السلام علینا په موږ باندې سلام وي، وعلى عباد الله الصالحین، او د الله په نیکانو بندګانو دې سلام وي. موږ او تاسو په مونځ کې هم دا دعا کوو، ځان ته هم دعا کوو، د الله پیغمبر ته هم دعا کوو، او د الله نیکانو بندګانو ته هم سلام کوو. او چې کله دې مونږ نه خارجېږو په څه سره خارجېږو؟ السلام علیکم ورحمت الله. سلام دې په ښي طرف باندې چې کوم انسانان دي، کوم جنات دي او کوم ملایک دي، او دغه شان په چپ طرف باندې د مونږ نه خارجېدل هم په دې سلام سره دي. او کله چې مونځ خلاص شي مسلمانان د یو بل سره ملاقات کوي، یو بل ته مخاطب کیږي، د ملاقات په وخت کې یو بل ته سلام کول. سلام دا الله نوم دی، د الله سبحانه وتعالی په نومونو کې یو نوم کوم نوم دی؟ سلام. سلام المؤمن المهم. د الله سبحانه وتعالی په نومونو کې یو نوم سلام دی. څومره چې ته د ورځې سلام کې دومره تا د رب العالمین د نوم ذکر وکړه د سلام. لس کرته دې سلام وکړه نو لس کرته دا د الله د دې نوم د سلام ذکر دې وکړه. د سلام معنا ده سلامتیا. کله چې یو کس ته تا سلام وکړه نو مقصد یې دا دی چې ته زما د هر قسمه شر نه محفوظ په امن کې. د سلام معنا دا ده چې تا یو کس ته سلام وکړه نو د هغې معنا دا ده چې ته زما د هر قسمه قولي او فعلي شرورو نه په حفظ کې او د هغې نه ته په امن کې. السلام علیکم. زما عزتمند د سلام یو بهترینه دعا ده، یو بهترین مقصد دی د دې لاندې. مذهب اسلام موږ او تاسو له داسې تعلیم راکوي، داسې تربیت راکوي چې مسلمانانو په خپل مابین کې الفت او محبت دا قایم وي، برقرار وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی، جابر رضی الله عنه نه روایت دی. سلام زما عزتمندو په دې باندې ځان پوه کړئ چې سلام کول دا د مسلمان نشانی ده. د چا نشانی ده؟ د مؤمن نشانی ده چې هغه به سلام کوي. دې حدیث ته ښه متوجه شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی، جابر رضی الله عنه روایت دی. وی راغی او عرض یې وکړه چې یا رسول الله، د فلان سړي د خرما یو ونه ده درخت، او د هغې د وجې نه ما ته تکلیف دی، زما کور ته ما ته ډېر تکلیف دی د هغې د وجې نه. ته هغه سره خبرې وکړه زما په باره کې. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس له جواب ور ولیکه، ویل دغه د خرما دا ونه چې کومه ده دا خرڅه که په موږ باندې، موږ به درله قیمت درکړو. هغه دا قبول نه کړ، انکار یې وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له پیغام ور ولیکه، ویل دا ما ته هبه کړه. هغه له دې نه مې انکار وکړ، قبول یې نه کړ. بیا د الله پیغمبر ورته وفرمیل، ویل دا صدقه که الله به درله یو وس کې په جنت کې باغ درکړي. هغه دا هم قبول نه کړ، انکار یې وکړ. نو کله چې کس لاړ نو اصحاب کرام حیران شو دې سره، تعجب یې وکړ چې دا خو ډېر بخیل انسان دی. یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي؟ د الله پیغمبر فرمایي وی ابخل منك الا الذي يبخل بالسلام. و د دې نه بخیل انسان شته. کوم انسان دی یا رسول الله؟ وی هغه انسان چې هغه په سلام کې بخل کوي. هغه کس
هغه چې په سلام کې بخل کوي یو چا باندې سلام پرې زور شي چې هغه سلام وکړي وایي دا د ده نن بخیل انسان دی کوم انسان کې چې د سلام صفت موجود نه دی دا بخیل انسان دی دومره اسانه کار د ده د لاسه نه کېږي نو دله به نور بخیل څوک کیدی شي دومره اسانه کار د ده د لاسه نشي کېدلی نو د الله پیغمبر فرمایي چې د ده نن بخیل انسان شته چې هغه په سلام کې بخل کوي د الله په نسبت باندې غوره انسان هغه دی چې هغه سلام کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې انسان د بیرون نه کور ته داخلیږي د بیرون نه کور ته داخلیږي او د سلام ونه کوي خپل اهل ته داخل شي نو دا شیاطین د سره سم داخل شي د کور ته او کله چې د خپل اهل سره طعام ته کینی نو او دا بسم الله ونه وایي د الله نوم یاد نه کړي بلې طعام په خوړلو په وخت کې نو د سره شیاطین ملګري شي ورسره شریک شي او کله چې دی په خپل بستر باندې ویده کېږي او دا د خوب دعا ونه وایي د الله نوم یاد نه کړي نو دا شیاطین د سره په خوب کې هم شریک شي نو دا شیاطین وایي چې د کور انتظام هم وشو د طعام انتظام هم وشو او د خوب انتظام هم وشو نو په هغه کور کې به څه شی راځي نحوست به راځي هلته به بې برکتي راځي هلته به غمونه او پریشانۍ او جنګونه به راځي ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل ترک کولو سره څومره نحوست راځي کور ته داخلېدو په وخت کې سلام نه کول طعام په وخت کې بسم الله نه ویل د وده کېدو په وخت کې د الله نوم نه اخیستل او نه وده کېدل څومره نحوست راځي څومره بې برکتي راځي زما عزتمندو سلام در الله سبحانه وتعالی طرف نه یو مبارکه تحفه ده او د شیطان نه د نجات او جنت ته داخلېدو ذریعه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته داسې تعلیمات راکړي د الله پیغمبر شریعت موږ او تاسو ته داسې تعلیمات راکړي دي چې داسې تعلیمات په نورو ادیانو کې نشته دی تاسو د قرآن عظیم الشان دې آیات ته متوجه شئ الله سبحانه وتعالی فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه د مسلمان به دا قانون وي د هغه به دا نشاني وي چې په خپل ځان باندې به بل مسلمان ته ترجیح ورکوي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه که دی ورته محتاج وي دی بل مسلمان ته ترجیح ورکوي یعنی په خپل حاجت باندې به بل مسلمان چې شي کوي د هغه حاجت په مقدم کوي او هغې ته به ترجیح ورکوي او دی د ایمان نشاني ګرځولې ده او دی د مؤمن صفت ګرځولې چې مؤمن کې به دا صفت موجود وي په هغې کې به د ایثار او د قرباني جذبه وي په مؤمن کې به د بل ته د فایدې رسولو جذبه وي که تاسو لږ غور وکړئ دا د اسلام تعلیمات دي په دې دومره مجمع کې چې یو ځای کې مسلمانان ناست وي او یو ګیلاس اوبه حاضرې شي یو ګیلاس نو د مسلمانانو قانون څه کله یو ته پیش کوي کله بل ته پیش کوي ته واخله ته واخله ته واخله یو ته پیش کوي بل ته پیش کوي دا تعلیمات د چی شي دا د اسلام دي په نورو ادیانو کې داسې تعلیمات نشته زما عزتمندو دا د اسلام تعلیمات دي چې یو بل ته یو ګیلاس اوبه تر هغې پورې نه نوش کوي تر څو پورې چې بل ته نه پیش کړي تاسو به لیدلي په دې افطاري کې په خرما باندې څومره دغې کوم ځای کې چې مسلمانان راجمع شوي ته واخله ته واخله یو بل ته پیش کوي دا تعلیمات د اسلام دی والله سبحانه وتعالی فرمایي والف بین قلوبکم موږ د دې اسلام په وجه باندې ستاسو په زړونو کې محبت واچو فاصبحتم بنعمت اخوانه او د دې ایمان په وجه تاسو ورونه وګرځولئ د ایمان په وجه باندې تاسو موږ ورونه وګرځولئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا وتر هغه پورې جنت ته نشئ داخلېدلی کله حتی تؤمنو چې مؤمنان نشئ ولا تؤمنو حتی تحابو او تر هغه پورې مؤمنان نشئ کېدلی تر څو پورې چې په خپل مابین کې الفت او محبت قایم نه کړئ دا د اسلام پیغام دی د اسلام پیغام څه شی دی دغه دی چې حتی تحابو تر هغه پورې جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو مؤمن نشئ او تر هغه پورې مؤمن کېدی نشئ چې خپل مابین کې الفت او محبت دا قایم نه کړئ دا د مذهب اسلام پیغام دی زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې جنت ته نشي داخلېدلی مؤمن نشي جوړېدلی تر څو پورې چې د خپل زړه نه بغض کینه حسد نفرت دا لرې نه کړي او دا ختم نه کړي او حتی تحابو په خپل مابین کې الفت او محبت دا قایم نه کړي د الله پیغمبر فیصله کړې ده جنت ته نشي تللی مسلمانه او ایمان دې تر هغه پورې نه مکمل کېږي حتی تحابو چې په خپل مابین کې الفت او محبت قایم نه کړي او بیا د الله پیغمبر رهبر انسانیت محسن انسانیت د اسلام ستر لارښود امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم وی داسې یو څیز تاسو ته در ونه ښیمه چې تاسو هغه اختیار کړئ او ستاسو په مابین کې محبت پیدا شي صحابه کرام عرض کوي چې یا رسول الله
ولې نه موږ ته دا څیز راوښیوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تاسو زما یو نصیحت قبول کړئ د دنیا تمام مسلمانان به ورونه ورونه وګرځئ زما فقط یو نصیحت قبول کړئ کوم نصیحت دی یا رسول الله افشوا السلام بینکم خپل مابین کې سلام عام کړئ کله چې یو مسلمان وویني دا مه وایه چې دا سپین دی دا تور دی دا مه وایه چې دا عربي دی او دا عجمي دی کله چې یو مسلمان وویني دا مه وایه چې دا مانه په نسل کې جدا دی دا مانه په نسب کې جدا دی دا مانه په زبان کې جدا دی دا مانه په رنګ کې جدا دی دا مه بلکې دا وایه چې دا یو مسلمان دی افشوا السلام هغه ته سلام کوه په مسکا سره په ورین تندي باندې هغه ته سلام کوه تاسو ته دنیا تمام مسلمانان زما دا یو نصیحت قبول کړئ د دنیا تمام مسلمانان به تاسو ورونه ورونه وګرځئ زړه نه دغه نفرت لرې کول د وخت د سلام کې چې ستا په زړه کې نفرت هغه سلام به څه فایدې بلکې د زړه نه نفرت لرې کول او په مسکا باندې په ورین تندي باندې یو مسلمان ورته سلام کوه زما عزتمنو دا ډېر معمولي کار دی سلام کول ډېر معمولي خبر هم دا ډېر معمولي کار دی لیکن د مؤمن جوړېدو دپاره دا ډېر ضروري دی لیکن جنت ته داخلېدو دپاره دا ډېر ضروري دی په خپل مابین کې الفت او محبت دا قایمول انسان مؤمن جوړوي او انسان جنت ته رسوي خپل مابین کې الفت او محبت انسان مؤمن جوړوي او انسان جنت ته رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ نو په اول ځل باندې چې کله هغه مدینې ته راغی تمام انصار په استقبال کې ولاړ دي د رسول الله صلی الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال کوي عبدالله ابن سلام دا یو یهودي عالم دی هغه وایي زه چې کله خبر شوم بې وروسته ایمان هم راوړی عبدالله ابن سلام وایي زه چې کله خبر شوم ډېر په تیز تیز مې ځان راورسو او په دغه مجمع کې ور داخل شوم ما ویلې چې زه تحقیق وکړم ما چې په تورات کې د کوم پیغمبر نشانې لیدلې دي ما چې په انجیل کې د کوم پیغمبر نشانې لیدلې دي ما چې د موسی علیه السلام په سنتو کې کومې نشانې لیدلې دي هغه نشانې په دې پیغمبر کې موجود دي او که نه و چې کله رالمه و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیده نو په اول دیدار باندې فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب و په هغه ورځ باندې زما یقین راغی چې دا دروغجنه قواره نه ده دا د دنیا بهترین انسان دی ما چې کله هغه ولیده ما یقین راغی چې دا دنیا بهترین انسان دی وی ما نشانو ته کتل چې نور دې کې څه نشانې دي د الله پیغمبر په مدینه کې تبلیغ کوي خلکو له پیغام ورکوي د څه پیغام ورکوي اول پیغام د الله پیغمبر دا دی یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس والنيام وادخلوا الجنه بالسلام د الله پیغمبر په مدینه منوره کې دا اوله خطبه وه اول بیان یو خلکو ته یو فرمیل ای د امت خلکو زه تاسو ته د الله اول پیغام دا بیانوم چې خپل مابین کې سلام عام کړئ نفرتونه د زړونو نه وباسئ په خپل مابین کې یو بل ته سلام کوئ واطعموا الطعام او په خپل مابین کې د الله بندګانو له طعام ورکوئ دوستانو له طعام ورکوئ مسافرو له طعام ورکوئ احبابو له طعام ورکوئ محتاجو له طعام ورکوئ او زه تاسو ته الله دریم پیغام دا بیانوم چې وصلوا الارحام د خپل اقرباو سره د خپلو رشته دارانو سره صلې رحمي قایم کړئ صلې رحمي مه قطع کوئ د هغې سره صلې رحمي قایم کړئ او ای د امت خلکو تاسو له د الله څلورم پیغام دا بیانومه چې کله د شپې د دنیا تمام خلکو دی نو تاسو تهجد کوئ د الله پیغمبر امت ته د څلورو خبرو پیغام وکړ د الله پیغمبر امت ته پیغام وړاندې کړ د الله له طرفه د څلورو خبرو او بیا ورته وفرمیل چې تاسو پرې څلورو باندې عمل وکړئ وادخلوا الجنة بالسلام او دې جنت ته په سلامتیا سره به داخل شئ تاسو به د دنیا یو څیز هم د جنت نه محروم نه کړي دا څلور صفات ځان کې را پیدا کړي زما عزتمندو کله چې اصحاب کرام د دې سلام د فضیلت نه خبر شول نو هغوی به بازارونو تلل بار به د دې لپاره ګرځېدل چې یو چا سره سلام وکړو مقصد یې دا و چې یو چا سره سلام وکړو لیکن دا خبره یاد ساتئ سلام کول د زړه نه هر قسمه نفرت لرې کول زما عزتمندو سلام دا خپل ځان کې راوستل او دا خپل اولادونو ته ورښودل خپل زنانو ته ورښودل دا عادت جوړول نو زما عزتمندو هلته به خیر وي هلته به برکت وي هلته به اتفاق وي هلته به محبت وي او په دې په معنا باندې ځان پوه شي چې سلام دې ته ویل کېږي چې د زړه نه هر قسمه نفرتونه لرې کول الله سبحانه وتعالى پر څو خبرو مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو له هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین